درنو لیدونکو دا چې موږ درې نور سیمې ته راغلي یو. درې نور ولسوالۍ چې د ننګرهار جلال آباد مرکز نه تقریبا 15 کیلومتره لاره د دې سیمې ده او دغه ساحه د کونړ همدارنګه د لغمان سره هم ګډ پوله لري. اوس د دې درې نور اخري سرحد ته راغلي یو، اخري ځای ته راغلي یو چې اتران ورته وایي. ډېر ښکلاوې لري، ډېر ښایسته ځای دی. کله چې موږ دلته راغلو دلته بعضې دوستان ناست دي، خپل بنډار یې جوړ کړی دی. موږ هم تصادفي د یو سره مخامخ شولو، ګورو چې دا خلک له کوم ځای څخه راغلي دي او دغې ښکلاو څخه یې څومره خوند اخیستی دی. تاسې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. سلام. وعلیکم سلام. مشره ښه یاستئ؟ خیر جوړه خیرت دی. کور ودان له کوم ځای څخه راغلی لومړی که ځان راته معرفي کړي؟ د کندهار نه. کندهار نه؟ ډېر ښه چکر ته راغللی. چکر له راغلی. څنګه احساس لري دې چکر څخه دې څومره خوند واخیست؟ چکر څخه خو مې ډېر ښه خوند اخیست. کله چې ته دلته نوې راغللې کندهار څخه د دې مشرقي طرف ته بیا خاص کر درې نور ښایسته ولسوالۍ ته دلته دې څه عجایب ولیدل چې هغه چیزونه په کندهار کې نه وو، ستاسې په علاقه کې نه وو، دلته پیدا شو، یعنې تا ته جالب وو؟ دلته مې د عجایب ولیده، یو پاڼه وله د ګوته ورول راویش کوله، در اوسه سوی کوي خوږېږي وپړسېدل. څه وایې؟ سلام. وعلیکم سلام. ګلابه ته څنګه یې چکر نه دې خوند واخیستو؟ الحمدلله شکر دی. ولا ښه چکر و، خوندوره منظره ده. نو موږ اول وار ویدلې میم نه وه، نو بس ښه درې دي، ښه اوبه دي، شنه ساحه ده. خو دا لارې څه کې خرابې وې، سړکان نه دي جوړ سوي، نو بس داسې د موټرانو څه مشکل ولو، نور ښه خوندور. سلام مشره، ته څنګه یې؟ وعلیکم سلام، شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟ ښه یې. کور ودان تاسې ټول ملګري یو ځای څخه راغللی کندهار نه که نور کوم بل ولایت نه راغلی؟ یا ټوله د یوه ولایت نه رالو. ولایت خو مو نو کندهار دی، ولسوالي مې سپین بولدک دی. ګرده د یوه کور یې بس په چکر راوتلی. ډېر ښه. هلته وضعیت څنګه دی ستاسې علاقو ته؟ هلته وضعیت برابر دی. اوس خو وضعیت په ټول افغانستان کې شکر الحمدلله ښه برابر دی. واده دې کړی؟ وکې. کله؟ واده مې 10 کاله کېږي. واقعا بس خوشحاله اوسئ، ښه ژوند ولرئ، خدای درته خوشحاله ژوند درکړي. نو لیدونکو موږ سره پاتې شئ، پاتې خپرونې هم وګورئ. لیدونکو اوس هم دلته یو ډېر ښایسته په اتفاق سره بعضې مشران دوستان ملګري راغلي دي چکر ته، درې نور دغه پاس ساحې ته، اخري ساحې ته. تاسې مخکې خپرونه وکتله، اوس دا هم په دې ساحه کې دي. موږ هم راغلو، د یو تر څنګ کېناستو، چکر ته راغلي دي، ګورو چې له کوم ځای څخه راغلي دي او څنګه سیستم یې څنګه روان دی او آیا دغه چکر څخه خوند اخیستی که نه. تاسې موږ سره پاتې شئ. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خوښ یو چې نن تاسو دلته تشریف راوړی. زموږ دغه ملګري څوک د ننګرهار نه راغلي او یو شمېر د لغمان د الینګار ولسوالي نه دلته چکر ته راغلي دي، چې دوی کې 2 تنه، یو د امریکې نه د نیویارک د ښار نه راغلی او یو د لندن نه راغلی، چې
یو قهار نومیږي او بل غلام حیدر نومیږي. موږ د دوی د خوشحالۍ په خاطر باندې دا نور ټول ملګري د لغمان د الینګار نه او د ننګرهار د جلال آباد ښار نه دلته راغلي یو. دلته چې یو ساعت هم تېر شي او د دوی په اصطلاح د دغې ساحې نه یو خوند او لذت واخلو. نو موږ سهار تقریبا 2 ساعته کېږي چې راغلي یو دغه ځای کې ناست یو. دغه ځای هم غوره وګڼه او دلته هم ډېرې خوږې قصې او هغه خاطرې هم سره شریکې کړې چې یو ملګري عباس نومیږي چې هغه ډېر ښه ترانم هم کوو دلته او احمدزي صاحب او جاوید افغان او ما دلته شعرونه هم ولوسته مشاعره هم سره وکوله 3 کسیزه. نو ډېر د دغه ناستې نه د دغه ځای نه ډېر خوند او لذت واخیسته او خوشحاله یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سوله اوسي چې دغسې د افغانستان ګوټ ګوټ ته غرونو غرنیو منطقو ته منظرو ته او هغه ځایونو ته چې ډېره ښکلا لري طبیعي ښکلا لري او په ازادانه توګه باندې ټول افغانان لاړ شي او د هغه ساحو نه خوند او لذت واخلي. نو موږ هم په همدغه ارمان باندې د ډېرو کلونو وروسته دغه ساحې ته چې په ژوند کې د اولین ځل ده چې موږ دلته راغلي یو او د دې ساحې نه هم ډېر لذت او خوند واخیسته. ډېر ښکلی ځای دی چې واقعا چې تاسې په اتفاق سره خپل فامیل او خپل دوستانو سره خپل اولادونو سره راغلي یاست. دا هم د خوشحالۍ ځای دی. سلام. وعلیکم السلام. څنګه حال ده؟ ښه کراري ده؟ خیر اوسې. ګله څومره وخت خارج کې دې تېر کړو بیا راغلی خپل وطن؟ ما تقریبا 18 کاله کې بیا 18 کالو کې همیشه ځو راځو. نو کال کې 2 کاله بعد 3 کاله بعد همیشه یو دفعه چکر راوهو په دې ساحو خپلو دوستانو باندې خپلو خپلوانو باندې ټولو باندې ګرځو ټول سره دیدن کوو. ماشاءالله. نو دغه شی یو ښایسته منظره جوړیږي دا ځوانان ګوره نو راځو یو بل سره وینو دا غټه د خوشحالۍ خبر ده. څنګه هغه ځای ژوند څنګه دی کله چې دلته راشي بیا څنګه احساس لري که دې اړه باندې وایي؟ د هغې ځای او د دې ډېر فرق لري په مابین کې سره په دې خاطر باندې چې دا خپلو خپلوان دي دوستان دي دغه میلې چې دلته کوي دا په هغې ځای کې نسي پیدا کولی. ځکه هلته به شپه ورځ لګي خپله مزدوري او خپله غریبي به کوي. نو داسې یو ځای ته راځي دا دوستان در سره راټولېږي یو ځای کېږي نو داسې میلې هلته نسي کولی او نسي پیدا کوي. دا خوشحالي او مینه او محبت هغې ځایو کې نسته لکه دلته چې. سلام. سلام علیکم. ښه یاستئ؟ فضل دی خدای ده. په خیر راغلی خپل ګران خپل د پلارنۍ ټاټوبې افغانستان ته څومره وخت بعد راغلی خارج نه؟ زه خو دا 2 کاله د مخه راغلم که نه بیرته لاړم او اصلي ټول ژوند مې تېر کړی 33 کاله مې هلته تېر کړي. ډېر ښه. هلته ستاسې ژوند څنګه تېر شوی؟ آیا مصروفیت ډېر دی؟ څومره سکون احساس لرئ؟ بیا دلته چې کله خپل هېواد ته راغلی څومره خوشحالۍ احساس لرئ؟ هلته خو ټول د مزدورۍ دونه وخت نه لرو که نه چې موږ لکه دا دلته چې داسې راغلي دي پارک ته که نه چکر دپاره نو هلته دا خبرې دونه نشته دي پوه شوې خواري مزدوري نو باید چې غریب سړی وکړي که نه. نو دلته چې زه اوس راغلی یم که نه په دې دولت باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې شپه یي که ورځ نو ډرایب کوی شي د موټر د ګاډي کوم مشکل نشته ده ډېر زیات یې خوشحاله یم پوه شوې او خدای دې نور هم ورته ترقي ورکړي. سلام. وعلیکم سلام. تا ته هم سلام. ملګرو ته ټولو ته سلام. قربان مشره که لنډو کې خپل ځان معرفي کړي. نوم مې عباس ولایت په ننګرهار. ډېر ښه. واقعا چې ننګرهار خلک ډېر خواږه خلک دي او ډېره خوږه ژبه لري نو دا به موږ ته یو ښایسته ترنم وکړي. مهرباني. مشرانو په اجازه. بې ګناه مې وار په وار جوړ په کور شب خونده وجنې مې خپل ورور په ګولو دا د چالم سنده بې ګناه مې وار په وار جوړ په کور شب خونده وجنې مې خپل ورور په ګولو دا د چالم سنده کله مسلمان بل مسلمان باندې تا دا کوي کله مسلمان بل مسلمان باندې تا دا کوي نن چې داسې کېږي دا د بلې خولې لمسون دی وجنې مې خپل ورور په ګولو دا د چا لمسون دی
خدای دې پار ورونو کوز او بر سره تړونو کوي خدای دې پار ورونو کوز او بر سره تړونو کوي یو تبا کېږي یو تبا کېږي دا سبب هم د بېلتون دی وژنې مې خپل ورور په ګولو دا د چا لمسون دی بې ګناه مې وار په وار جوړ په کور شبخون دی وژنې مې خپل ورور په ګولو دا د چا لمسون دی لاړ شه ملنګ جانه پښتونخوا په غرو کې وژاړه لاړ شه ملنګ جانه پښتونخوا په غرو کې وژاړه دا کار د یو لاس نه دی دا کار د یو لاس نه دی دا کار د شنډولون دی وژنې مې خپل ورور په ګولو دا د چا لمسون دی بې ګناه مې وار په وار جوړ په کور شبخون دی وژنې مې خپل ورور په ګولو دا د چا لمسون دی سلام وعلیکم السلام مشره ښه یاستئ شکر الحمدلله تاسو ته خیر دی کنه صحت سره څنګه شکر الحمدلله صحت نم ډېر ښه یم خدای وکړي تاسو ته خیر یو ښه مننه خدای دې همداسې روغ او صحتمند لره زموږ لیدونکو ته به څه لري څه پیغام ډالۍ غزل غزل خو نه یو نظم به درته ووایم نظم لرم نظم به درته مهرباني ښه اولنی به درته یو دوه بیا ته ووایم ورپسې به نظم ووایم وایي چې دا کړنه د اسد دی بې بنیاده ده که نه ده دا کړنه د اسد دی بې بنیاده ده که نه ده ړنده سترګه دی بیا هم نامراده ده که نه ده او دهقانه د تعصب د کروندې حاصل دی ولید دهقانه د تعصب د کروندې حاصل دی ولید زولۍ د خالي وړې لا بعده ده که نه ده را به شمه نظم ته وایي زه رنځور یم دردېږم زه بېوسه یم کړېږم لکه پاڼه د خزان چې داسې رپمه غورځېږم وجود ټول اوبه اوبه شو لکه سیند داسې بهېږم کله کله په لمبو کې وچ خشاک شمه سوځېږم شنه لوخړه شمه پورته شم هوا ته چا ته وجاړم فریاد وکړمه چا ته چا مې غوڅ کړه اندامونه چا په زړه راکړه داغونه چا سینه راته پاره کړه چا راواچول بمونه چا مې اوښکې نظرانه کړې چا مې ورېبل ګلونه چا مې مازغه چا ککرۍ وخوړې چا مې مازغه چا ککرۍ وخوړې چا رانه ګل غوندې ځوانۍ وخوړې لور مې شوکونډه خیراتونه غواړي چا مې جونګړه چا ماڼۍ وخوړې خاین بچی دې رانه خدای واخلي خاین بچی دې رانه خدای واخلي داسې سړی دې رانه خدای واخلي شمله یې ښکته د بلخ په وته چې ځي دا نرخزی دې رانه خدای واخلي مننه د نختر سوری مې د بل په سر دی د نختر سوری مې د بل په سر دی زه په کاله کې سرپناه نه لرم لاټین ته ناست یم په دې صدۍ کې اوبه لرم خو برېښنا نه لرم قانون هم شته دی معمار نه لرم که څوک مې پرېږدي په چا کار نه لرم خپله چاره به ځان ته جوړه کړمه شړۍ بلستن بالښت به پروړه کړمه قرار قرار به خپل ګریوان وګنډم تیته لمن به مې راټوله کړمه تر څو به زه په ویر د ځان یم ستاسې مور افغانستان یم مننه چا تیاری چا مې ټانګونه خرڅ کړه چا تیاری چا مې ټانګونه خرڅ کړه چا د فریب جال کړه راخور په هنر هم مې د غرونو نه لالونه خرڅ کړه چا مې چارګل چا مې شالونه خرڅ کړه چا تیاری چا مې ټانګونه خرڅ کړه چا د فریب جال کړه راخور په هنر هم مې د غرونو نه لالونه خرڅ کړه چا مې سلا د ننګیالو خرڅ کړه چا مې شمله د میړنو خرڅ کړه چا مې چارګل چا مې شالونه خرڅ کړه چا مې ګودر چا مې ټالونه خرڅ کړه زه تږی ناست یم د سیند په غاړه سترګه د لمر په ټیټېدو د لاړه زه یې د څکلو خدای ګوتوان نه لرم پښې لرم لاسونه هم لرمه خبره دا د عقل ځوان نه لرم دا څه راوشو احمدزیه چې دا څه به کېږي مننه دا څه راوشو احمدزیه چې دا څه به کېږي باران ورېږي واوره هم ورېږي د چا په اوښکو لمبېدلی یم ګریوان یم ستاسې مور افغانستان یم ستاسې مور افغانستان یم مننه تاسو ډیره مننه مشره مشرانو ښایسته غزلې وویلې اوس همدلته یو بل زموږ خوږ ځوان ناست دی ده نه به هم یو څه غزل ټپي کیسې ترانوم یو څه واورو تاسې خوند واخلئ سلام وعلیکم السلام یو سلام تاسې ته او ستاسو له طریقه ستاسو د چینل ټولو لیدونکو ته هیله ده چې ټول به ښه لیدونکو ته به څه ولري یو غزل به ووایم خو غزل نه مخکې یو بیت دی چې که راتلې زړه دې وي زموږ دیدن ته که راتلې زړه دې وي زموږ دیدن ته بیا دری نور په پسرلي کې ښه وي ډېره زیاته مننه غزل دی چې د بندګانو بندګي وه خو ما بیا هم وکړه
د بندګانو بندګي و خو ما بیا هم وکړه مینه د ښکلو غلامي و خو ما بیا هم وکړه مننه د بندګانو بندګي و خو ما بیا هم وکړه مینه د ښکلو غلامي و خو ما بیا هم وکړه ما خو توبه ترېنه کوله خو بس نه کېدله ما خو توبه ترېنه کوله خو بس نه کېدله د چا د سترګو ملنګې وه خو ما بیا هم وکړه مننه مینه مې ځکه کړله مینه د ژوندون سمبولو مینه مې ځکه کړله مینه د ژوندون سمبولو که په بدل کې د زړګي وه خو ما بیا هم وکړه ډیره مننه زما خو تمه دومره نه وه د ملګرو ډاډو زما خو تمه دومره نه وه د ملګرو ډاډو خیر که کمزوری شاعري وه خو ما بیا هم وکړه مننه مینه خو دا وي چې د چا په سنګل شپه تېره کړي مینه خو دا وي چې د چا په سنګل شپه تېره کړي تش د خیالو پاچاهي وه خو ما بیا هم وکړه مننه د چا خیالونه ماتېدل به د رواج په توره د چا خیالونه ماتېدل به د رواج په توره دغه جنۍ خو انکاري وه خو ما بیا هم مننه ما مینه کړې د روا په صفت جار افغانه ما مینه کړې د روا په صفت جار افغانه که ناروا دلته بیخي وه خو ما بیا هم ډېره مننه که لیدونکو ته څه پیغام لرې د دې سربیره څه ترانوم غزل وغیره مننه پیغام مې البته همدا ده چې اوس د پخوا په پرتله امنیت قایم شوی ده او هر چیرې چې وغواړي هر وخت کولی شي په آزاده توګه چکر ته لاړ شي او تفریح وکوئ په دوم قدم کې خپل یو غزل به در سره شریک کړم دې هیله چې ستاسې د پیج مینوالو ته د خوښې وړ وګرځي غزل ده چې خدای خبر دی چې په څه پولی پولی خدای خبر دی چې په څه پولی پولی ځینو خلکو نه مې زړه پولی پولی د فراق تو مې کړې اوښ کې دومره ګرمې زماني صاحب د فراق تو مې کړې اوښ کې دومره ګرمې چې نیولې مې لیمو پولی پولی ما بیګا په خوب کې مړې سترګې لیدلي مننه ما بیګا په خوب کې مړې سترګې لیدلي راوتلې مې د خوله پولی پولی د ګوګل د لمبو تو به ورته ورکړم ډېره مننه احمدزی صاحب د ګوګل د لمبو تو به ورته ورکړم اننګي به کړم ښه پولی پولی او د سحر شفق یې مخ باندې تڼاکي زخته ډېره مننه د سحر شفق یې مخ باندې تڼاکي د ماښام ستوري راڼه پولی پولی او مظلوم یاره اوس مې غږ مرۍ کې ورک دی مظلوم یاره اوس مې غږ مرۍ کې ورک دی ما خوړلي دي رانجه پولی پولی ډېره مننه آباد اوسئ له تاسې هم مننه تاسې ته هم ښه سفر غواړم ښې خپرونې راځه جانانه راشه ما دې راتلو ته کشمالي کرلی دي نه لیدونکو دلته یو بل ملګری هم د دې مجلس برخوال دی ګورو چې دا څه لري سلام علیکم ورخي ښایسته ګلاب صحتونه ښه دي تیار تکړه کوم ځای څخه راغلی پروان ولایت پروان څخه هر کله راشي په خیر راشي پروان څخه راغلی لیدونکو ته به څه لري کوم څه شی دې راوړي ځان سره دغه شعر ده دا ورته مهرباني وروره بسم الله الرحمن په لاس کې مې ګیلاس و په غاړه مې توپک و په سر مې تیاره وه تیاره کې دا شکه وه دا شکې نه نه یېرېږم نجیب سره جنګېږم لاړم غذاب ته هېڅ نه پاتې کېږم راشه په قبر مې جنډه وتړه که په سرین و لړلې نه وه غوښې مې پرېږدسې ټپسانې وخوري کولمې مې پرېږدسې لیوانې وخوري نالې تکبیر الله اکبر ټانکوړې وړې راوړې پکې ننګیالی ولګېده ملک د منډېنو په دا سر ولګېده راغلې تیارې مردارې قوارې خطا یې کړل بمونه وران کړل کورونه دا تیاره کې رپوچي و رپوچي بلې بلې شیطان یې ډلې ډلې مننه ډېره مننه ډېره ښایسته